راشد خان ډیره مننه. ډیر خوشحال یم چې بیا په یو بل نړیوال جام کې تاسو ګورم. تیر ځل مو په میجر لیګ کې ولیدو، خو تر میجر لیګ مخکې په استرالیا کې نړیوال جام کې سره مو خبرې کړې وې، او دا وارې تاسو په یو بل متفاوت میشن کې یا ماموریت کې د افغانستان د ملي لوبډلې د کپټان په توګه نړیوال جام کې د خپل هیواد استازیتوب کوئ. له همدې راپیل کړئ، نړیوال جام کې راشد خان اول ځل دی چې د ملي لوبډلې کپټان کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. راتګ نه ډېره مننه. واقعا په میجر لیګ کې هم سره لیدلي وو، همدغسې ورلډ کپ کې هم راغلی وي، استرالیا ته هم راغلی وي او نړۍ مننه. بلکل کپټنسي خو په آی پی ایل کې هم ترسره کړې ده، همدغسې ملي لوبډلې دپاره هم، خو ورلډ کپ کې لومړي ځل دپاره ده چې زه د افغانستان لوبډلمشر یم. او داسې چې شروع کې کله سړی کپتان شي، زه 2019 کې کپتان شوم، نو ما باندې فشار ډېر زیات و چې خدای شته بیخي داسې ومه چې هغه یو دوه رانه خطا و. په دې چې لومړي ځل دپاره زه 2013 کې چې کله کوالیفاینګ راوند کې زه کپتان شوم، نو ما دپاره ډېر سخته په دې وه چې لوبډله باندې سوچ کول، لوبغاړو باندې ورسره خپل پرفارمنس هم مخکې وړل. نو زما دومره زر ذهن کې نه و چې دومره زر به د افغانستان د لوبډلمشر یم. ما ویل شاید یو څو کاله وروسته کله زه ډېر کرکټ ترسره کړم، مخکې لاړ شم، لوبې وکړم او نور ایکسپیرینس ترلاسه کړم، هغې نه وروسته شاید زه د افغانستان لوبډلې کپټنسي وکړم. خو هغې وخت کې ډېره سخته وه. اوس شکر الحمدلله هغه څومره ایکسپیرینس چې د آی پی ایل کې مې لوبې ترسره کړي دي، آی پی ایل کې کپټنسي کړې ده یو دوه درې میچو کې، ورسره 2 کاله وایس کپټن پاتې شوی یم. نو دا هم د ما دپاره لکه کرکټ کې ډېر څه زده کوي چې تر زده کړم په دې چې ته کله هغه لیډرشپ ګروپ کې یې، نو هغه ګروپ کې ته ډېر شیان زده کولی شي. کوم چې فیصله شي کوچ او د کپتان، نو هغې فیصلو کې ته یې، نو بیا هغې نه ډېره زیاته زده کړه کوي. او همدغسې لوبډله کې داسې لوبغاړي درسره چې هغه د خپل ملي لوبډلې کپتانان یې لکه کین ویلیمسن، د هغه سره هم ډېرې خبرې اترې شوي چې یاره باید څنګه خپل ځان سره کنټرول کړه. خو اوورال دومره سوچ به نه وي کپټنسي ته، کوشش به مو همدا وي چې ښې لوبې وکړو او افغانستان دپاره میچونه وکړو. مطلب هغه د اول کپټانۍ فشار نشته؟ نه شکر الحمدلله بیخي ذهن کې ما نه راځي. دغه د یوګندا سره چې لوبه وه، د یوګندا کپټان تاسو ته یو ډالۍ درکړه. معمولا په داسې میچونو کې هر وخت د یو هېواد کپټان بل ته ډالۍ نه ورکوي، دوی ولې دا کار وکړ ستا په نظر؟ دوی خو یو داسې و چې اول لومړي ځل دپاره دوی نړیوال جام کې لوبې ترسره کړي، او بیا د دوی دغه مینه وه، دوی ډېر نه دي لوبېدلي هغه لوبډلو سره چې اوس نړیوال جام کې دوی سره لوبېږي ورسره. نو دا د دوی دخوا یو تحفه وړه د مونږ دپاره، مونږ لوبډلې دپاره یو ټرافي جوړه کړې وه د مونږ لوبډلې دپاره، چې مخکې به شاید موږ هم افغانستان چې کله لومړي ځل دپاره چا سره لوبې ترسره کولې، نو موږ هم هغه زیاتره به موږ زعفران ورکوله، د افغانستان زعفران. نو دا یو د نیک نیت په خاطر تحفه وه، یو د مینې تحفه وه. نو بیا وروسته هغې نه وروسته هغوی خپل لباس هم ما ته ډالۍ کړ، ما هم غوښتل چې خپل لباس هغوی ته ډالۍ کړم، او نو یو ښه منظره وه او د هغوی د خوا نو لوبه هم ترسره شوه. ستاسو یادېږي چې 2019 کې یوګندا افغانستان نه لوبه ګټلې وه؟ 2012 کې وه. 12 کې وه. دا خبره نوین بل ورځ په لوبډله کې مونږ پریکټس سیشن، نو نوید ته یې ویلې چې نوید تاسو خو ګلان کرلي وو. 2012 کې ګلان کرلي وو. یوګانډا نه یو ورځنۍ لوبه بایللې وه، 50 ورځې وه. نو دا یو سرپرایز هم دې نه مخکې زه نه وم خبر چې افغانستان به یوګانډا نه لوبه بایللي. خو هغه وخت کې افغانستان لوبډله دومره سټیج کې وه، خو کرکټ ته کله به بایلي کله به ګټي. خو بیا هم دوی هغه لوبه ما جرسي کې ترسره کړې وه، ارجنټینا کې نبي پرون کې سم کړه، 212 رن زموږ نه وو چیز کړي 500 اورو کې. نو هغه هغوی سره مخکې میچ کړی، خو دا ښه وشو. د هغه ټیم نه ما هغه ولیدو، هغه ریکارډ مې ولیدو، او هغه لوبه هم زما یادېږي، خو چې په تلویزیون کې هغه لوبه نه وه نو موږ نه وه لیدلې. خو په هغه ټیم نه یوازې
محمد نبي اوس په شته خدای دې لري محمد نبي همدغسې لوبېږي. نو دا هم هغه متفاوت ټیم دی او د افغانستان هم متفاوت ټیم دی، خو افغانستان یو ښه آغاز وکړ نړیوال جام کې. دا څومره د لوبغاړو ستاسې د کپټان په توګه مورال یې ښه کړ، عالي کړ دغه بری؟ حتما که دغسې یو نړیوال جام کې یو داسې سټارټ اخلي ډېر ضروري هرې لوبډلې دپاره، ځکه چې دغسې لوبډلو سره لوبېدل ډېر سخت دي. په دې چې تا ته معلومات نه وي چې دغه لوبډله څنګه ده، لوبغاړي څنګه دي، قوي پوینټونه یې کوم دي، کمزوري کوم دي، نو هغه معلومول ډېر زیات سخت دي. ته چې سبا استرالیا انډیا سره لوبه کړې نو تا ته معلومات دي چې هغې لوبډله کې دغه لوبغاړي دي، په دغه وخت کې لوبه کوه، دا دغسې لوبه کوه. نو هغه ټول هر څه سړي په ذهن کې، لوبغاړي په ذهن کې، خو دغسې لوبډلو په وړاندې که وګورې ویسټ انډیز اوله لوبه وګورې پي ان جي سره، ډېره جالبه لوبه وه، په دې چې پي ان جي کولی شو چې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړي. او نو بیا د نړیوال جام پریشر هم بېلي، نو دا ښه و چې موږ هغه لوبه ښه مارجن سره وګټله، ښه رن ریټ سره مو وګټله، ځکه په دې څلورو لوبډلو، پنځو لوبډلو کې چې دوه لوبډلې ځي نو حتما په آخر کې بیا رن ریټ هم شاید خپل رول ولوبوي. نو زموږ دپاره یو ښه آغاز و په دې چې هر لوبغاړي پکې پرفارمنس وکړو، نه یوازې یو یا دوه لوبغاړو پرفارمنس وکړو. که بیټینګ برخه کې وګورې ابراهیم او ګربت چې څنګه لوبه ترسره کړه، نورو هم کوشش وکړه، خو ټول نه مهمه خبره په بولینګ کې وه، څنګه فضل نوي بول سره بالینګ وکړو، مجیب ډېر وخت وروسته لوبډلې ته راغی او څنګه بولینګ هغه ترسره کړم، دغسې نوین عظمت. نو زما په نظر ټولو دپاره یو ښه پریکټس و، ښه لوبه وه او یو ښه آغاز و ورلډ کپ. نو انشاءالله په دې هیله چې دا موږ ته ډېر زیات انرژي راکړه روان میچ دپاره، مهم میچ دی نیوزیلینډ سره. په مشخصو لوبو نه غږېږم، عمومي غږېږم. زه پوهېږم چې تاسو د کرکټ د دنیا یو ډېر سوپر ډوپر سټار یاست او جنریشنونه تاسو هغوی ته انګېزه ورکوئ چې کرکټ وکړي. د کپټان په توګه او د افغان لوبغاړي په توګه څه فکر کوئ چې افغانستان به په دې نړیوال جام کې ستاسو په کپټانۍ کې تر کوم ځای پورې رځي؟ لوبډله خو ماشاءالله ډېره زیاته قوي ده، په نورو نړیوال جامونو کې هم زموږ لوبډله ډېره زیاته قوي وه، چونکې هغه لوبغاړو لومړی ورلډ کپ و، بعضې لوبغاړي ډېر نه و لوبېدلي، نو هغه ایکسپیرینس یې نه و د تېر 2-3 کلونو نه ډېر لوبغاړي دغسې دي چې هغه په نور لیګونو کې لوبېدلي دي، هلته یې ښې لوبې ترسره کړي. که وګورې دا افغانستان کې دا کال 11 لوبغاړي د افغانستان نه په آی پي ایل کې، چې زموږ کرکټ دپاره یو ښه خبر دی. نو هغه ټول ایکسپیرینس چې یو ځای کړی بیا نړیوال جام ته داسې هېواد ته راځي چې هغه هېواد کې سپین اټیک چې تا سره یو بهترین سپین اټیک یې نو بیا ته کولی شي چې مخالف لوبډله که هر څوک یې هغوی ته بیا ته ټف ټایم ورکړې، هم لوبې هم ګټلی شي. نو انشاءالله په دې باوري یو چې موږ به ښې لوبې ترسره کړو، خواري کړې، محنت هم کړی. زه همیشه لوبغاړو ته هم د یوه خبره کړم چې هېڅکله په ذهن کې دا خبره مه راولئ چې زه به دا لوبه ګټم، سیمي فاینل ته ځم، فاینل ته ځم، پلانکي سره لوبه، هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. کله چې ته هغه شیانو په اړه ډېر سوچ وکړې چې ستا په کنټرول کې نه وي نو ته بیا تا د ګیم خرابوي، هغه ستا په ګیم باندې کرکټ باندې ډېر زیات اثر غورځوي. نو همیش څومره چې موږ خپل محنت کړی شو په ګراونډ کې، دا زموږ په لاس کې ده، محنت خواري هلته، او په ګراونډ ته چې کله موږ ښکته کېږو پوره جذبې سره ښکته کېږو او پوره 100% افورټ کړو ټیم دپاره، نه خپل ځان دپاره بلکې ټیم دپاره. ټیم چیز ته ضرورت لري، نو صرف او صرف دغه شیان په ذهن کې زه صرف لوبغاړو ته افورټ زما همدا خوښېږي چې لوبغاړی افورټ کا، که بولینګ کي، که فیلډینګ کي، که بیټینګ کي، ځکه که ته کله افورټ لې حتما هغه ریزلټ چې تا طرف ته راځي. نو زموږ به کوشش دا یې، خلکو خو امیدونه ډېر زیات دي چې موږ به سیمي فاینل ته همدغه سوپر 8 ته وځو، او هغوی امیدونه په ځای دي په دې چې موږ کې هغه استعداد شته، هغه ټیلنټ شته چې موږ غټو لوبډلو ته ماتې ورکړو. نو انشاءالله د هېوادوالو دعا په هیله او موږ به خپل خواري محنت کړو، نو چې څومره هم ښې لوبې وکړو، امید ډېر زیات دی چې همدې ټورنمنټ کې مخکې لاړ شو. نړیوال جام ونه ګټئ راغلي انشاءالله همدې ته یو، ټولو لوبډلو همدا مقصد دی چې نړیوال جام وګټي، خو هغه جام ګټلو دپاره چې څومره
سټیجونه دي اول هغې نه تلل دي او زمونږ صرف سوچ په هغې سټیجونو ما چې اول دویم دریم سټیج هغې نه وروسته مونږ بیا کولی شو چې نړیوال جام هم وګټو. دا نړیوال جام ګټلو مسله داسې هیله خو به توقعات به وي خو د دنیا غټو مبصرینو افغانستان د نړیوال جام یا مودې ټیم ګڼلی دی چې یو د دغه ویسټ انډیز مشهور لوبغاړی برین لارا هم دا خبره کړې ده. کوم ټیمونه د افغانستان نه ډېر ډارېږي؟ افغانستان خو وسطه نه لوبغاړي داسې دي چې د دنیا هغه معتبر لیګ آی پي ایل لوبې ستاسو په ګډون کوم ټیمونه داسې اورېدلي مو دي چې کوم ټیم ویلي چې والا ډارېږو تاسو ډېر خطرناک دا خبره خو زیاتره لوبډلې بیا کم نه چې کله ورسره وګورې خو پته معلومات شي چې دغه لوبډلې تا نه ډډه کړه نه غواړي چې مخې ته راشي او په دې چې اوس زموږ لوبډله کې صرف یو یا دوه میچ وینر نه دي چې هغه ځان ته میچ وګټي. هر یو لوبغاړی کولی شي چې میچ خپل ځان ته راواړي او میچ وګټي. نو ټولې لوبډلې ځکه په دې مونږ نه لږ ډېر ډډه کړه چې هغوی مونږ سره ډېر لوبېدلي نه دي او څومره هم چې مونږ کتلي او مونږ چې څومره هم لوبې ترسره کړي دي مونږ همیش پرفارمنس کړی دی، همیش هغسې پرفارمنس هم کړی چې که څوک یې په ټي وي هم ګوري نو هغوی بیا هغه زړه کې ډار غوندې راځي چې یاره دا لوبډله چې ده خطرناکه ده. د مونږ کرکټ سټایل بدل ده. که نورې لوبډلې وګوري د هغوی یو کرکټ سټایل ده، هماغه سټایل کې لوبې ګټي. د مونږ کرکټ سټایل بیخي مونږ ته هم کله کله کې معلومات نه کېږي چې دا لوبه څنګه وګټله. نو هغه لوبډله بیا ډېره خطرناکه وي چې کله ته هغه معلومات هم نه وي چې خو هرې خوا نه ته کولی شي چې میچ وګټې او که زمونږ 1% چانس هم وي نو مونږ به کولی شو چې هغه 1% 100% ته واړو. نو دغسې لوبډلې نه بیا ډار ډېر پکار وي. ټول ډارېږي. زمونږ به دغه لوبډله د کومو لوبډلو نه ډارېږي؟ مونږ بیا مونږ هغه سرتیر یو مونږ کومې لوبډلې نه نه یېرېږو. مونږ همیشه په خپل استعداد باندې ډېر زیات باوري، خپل خواري باندې محنت باندې د خلکو دعا چې مونږ سره انشاءالله مونږ کولی شو چې هر لوبډلې ته ماتې ورکړو. په کله هم چې د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو 2 کلونو کې خبره مطرح کېږي یوه لوبه پکې ډېره یادېږي د تېر نړیوال جام یوه لوبه لوبه دوه لوبې وې چې ډېرې خطرناکې وې. یو اسټرالیا زه خو مثبت سړی یم مثبته لوبه یادوه دغه دویمه لوبه په هغه کې ستاسو هغه سلیبریشن د هند مشهور پخواني لوبغاړي مبصر عرفان پټان سره او بیا ستاسو خبرې او بیا هغه چې ټوله شپه تاسو وویل چې خوب مو نه و کړی ولې؟ خوشحالي وه، سړی خوشحاله او کله چې ډېر غم نو بیا خو سړي ته خوب نه ورځي او هغې شپه خو داسې وه چې ټول هېواد کې خوشحالي وه، ټول نړۍ کې چې چېرته هم افغانانو هغوی خوشحالي نمانځله. داسې خوشحالي وه لکه اختر وي، هر په کور کې خوشحالي وه. که داسې خلک هم وو چې هغوی دې نه مخکې د افغانستان کرکټ کتلی هم نه خو دومره ورته معلومات وو چې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړې، نور نه پوهېده چې دی په چیش کې ماتې ورکړې ده. خو هغه خلکو مینه دومره وه چې هغوی ویل چې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړې ده او په ټول نړۍ کې چې دا جشن ده او دا یو غټ نیوز و. لوبه ګټل یو جدا خبره خو په نړیوال جام کې دغسې یو لوبډلې ته ماتې ورکول هغه څومره سیمي فاینل یې کړي دي، نړیوال جام یې ګټلی دی او بیا په هغسې هېواد ته ماتې ورکول په نړیوال جام کې دومره د خوشحالۍ ده چې زه خو نه یم موده شوی او د څومره لوبغاړي چې ما سره وو دا ما خوب ته نه دي پرېښي. ټوله شپه چې څومره ګډا مونږ کړې ده ای والله ته پته چې مونږ څومره ګډا کړې څومره خوشحالي. زه خو نه یم ناست شوی او چې کله صبح 9-10 بجې وې مونږ سفر هم درلودو تلو دغه ته پونې ته تلو. مونږ بله لوبه سریلانکا سره وه. خدای شته زه خو ایرپورټ کې نه شوم تللی ځکه یو خو زما د ملا تکلیف و او دې نه مخکې ډېر ښه صحیح روان وم تر دې میچه پورې خو نه پوهېږم شپې شاید ما ملا ډېر تاو راتاو شوم بیخي هغې وخت کې خو موږ ته معلومات نه کېد ګرمه کې وو. ډاکټر ما ته هم ویله چې ملا سره ډېر احتیاط وکړه ځکه چې ستا اوس راغلی او انجکشن هم والی ملا کې نو شاید خرابه شي. ما ورته ویل نه بیخي ښه یم هېڅ فرق نشته ملا کې. نو هغې د وجې بیا په ایرپورټ کې بیخي زه تلی هم نه شوم دومره تکلیف و خو خوشحالي چې بیا رایاده کړي بیا هغه ملا تکلیف مکلیف هر څه به بس هېرېدله. هیله مې وه چې پاکستان نه لوبه وګټي یوه ورځ
هیله خو په دې وله چې مونږ څومره هم چې خلکو په دې ذهن کې وه تقریبا څو میاشتې مخکې ته دی خپله بدله اخلي ډېر ظالم دی وایي تا خو مخه ډبل وکړه بدل ته پرې نه ښودو بیا به ګورو بل ځل بیا ګورو زه زمونږ زما لکه ټول لوبډلې زمونږ دا ذهن کې و چې مونږ به دا لوبه انشاءالله ګټو که په هره طریقه یې مونږ به دا لوبه ګټو او مونږ راغلي په دې نیت و چې دا لوبډله کولی شي چې مونږ ماتې ورکړو وګورئ چې کله د افغانستان سکیجول راغی او هغه سکیجول هم زمونږ پاکستان سره لوبه په چنای کې شوله نو تاسو هم کتلې په نیوز کې ډېرې زیاتې خبرې روانې وې پاکستان نه غوښتل چې دې میدان کې لوبه وشي لوبه باید دې میدان کې ونه شي دې میدان نه بدله شي خو کرکټ دی چې کله ته همیشه دا سوچ وکړې چې دا میدان ښه دی دا میدان ښه نه دی زما په نظر بیا پاکستان غوندې بیلې بیا ته نشي کولی چې هغه خپل پرفارمنس هغسې وکړي همیش لکه زه لا لوبډلې ته هم ټولو لوبغاړو ته هېڅ کله هم میدان پیچ خلک دا ذهن کې بیخي رانهولي ځکه دا زموږ په لاس کې نه دي چې پیچ څنګه دی میدان څنګه دی ما ته جوړ دی جوړ نه دی کوی شم نشم کوی چې کله پیچ باندې فیصله شو په میدان باندې فیصله شو نو موږ دا محنت خواري دی ولې بیا به پیچ جوړونکي ته یو چې وروره به داسې پیچ جوړ کړه او موږ به میچ ګټو خو هغه لوبغاړی دی چې هغه هر کنډیشن سره خپل ځان بلد کړه چې اوس دا پیچ دغسې دی زه به لوبه بدله کړم زه دا پیچ داسې دی که زه صبح هم راپڅم پیچ او که ماښام هم وي پیچ نو پیچ بیا خو هماغسې حل وي چې ما تاسو مخکې ښه اصطلاح وکاروله سرتیری هر حالت ته مونږ وروره که په کندې کوري او که په پټي کې لګې پټي کې لوبه کې مونږ تیار یو چې پټي کې د هغه نړیوال جام کې بله بده لوبه چې تاسو مخکې یاد کړه د مکسویل بیا د نړیوال جام کې په صفر اوټ شوی دی د هغې ورځې نه چې مونږ باندې ریکارډ جوړ کړی بیا یې صفرونه ډېر خوړلي دي هغه لوبه ولې موږ ونه شو ګټلی افغانستان ونه شو ګټلی هغه لوبه داسې لوبه وه چې بیخي تر اوسه پورې ذهن نه نوځي که وګورو یو لوبه پاکستان نه موږ ګټلی چې ذهن نه نوځي بله لوبه دا هم ده چې بیا زموږ ذهن نه بیخي نه وځي په دې چې لوبه زموږ پخوا 101% وه نه چې صرف 10 یا 50% وه په 90 رنز باندې د هغوی 7 وکټې اوټول او 290 رنز پلس چیس کول دا یو غټ ټارګېټ و هغوی دپاره خو کله کله کې دغسې لوبې ډېر شیان ترې زده کوی شي هغه دا چې ته هېڅکله هم خپل همت باید ونه بایلې که تا یو ووټي که دوه ووټي که اووه ووټي که اته ووټي تر څو پورې چې په میدان کې لوبه روانه وي ته کولی شي چې هغه بلې لوبډلې ته ماتې ورکړې دا زموږ دپاره ټولو لوبډلې یو زده کړه وه بله شاید زموږ هغه مس فیلډینګ لږ ډېر وشو په دې چې لږ یو څو کیچز موږ ډراپ کړه او انګلیش کې یو اصطلاح ده چې کیچز وین میچز نو هماغه ده چې ته کله هم یو غټ لوبغاړي ته لکه میکسویل غوندې لوبغاړي ته یو یا دوه کیچونه مس کړي نو هغه لوبغاړي بیا تا له بار بار موقع نه درکوي چې بیا ته تا ته کیچ موقع درکړه نو هماغه وه په ممبۍ میدان کې چې کله لوبغاړی ودرېږي او هغه ته چانس هم میلاو شي نو بیا هغه کولی شي چې 200 نه 300 منډې هم ترلاسه کړي نو زموږ دپاره یو بده لوبه وه خو ډېر شیان ترې زده کړې دپاره وپکې او آینده کې چې کله هم داسې لوبه مخې ته راځي نو موږ به اچھا خبره چې ذهني او فزیکلي ورته تیار اوسو د ملا یادونه مو وکړه چې د پاکستان د لوبې په وخت کې تاسو ښه نه وئ اوس د ستاسو د مینوالو د ډاډ په خاطر دا پوښتنه کوم اوس صحت مو ښه دی شکر الحمدلله اوس بیخي عملیات نه وروسته خو بیخي ښه شوی لږ یو څو میاشتې مشکلات و 3-4 میاشتې تر څو زه خپل بېرته هغه ځای ته راشم خو اوس د خلکو دعا او دعاګانې ډېرې زیاتې وې او همیشه دعا کې یاد ساتلې او شکر الحمدلله بیخي ښه یم او لوبو ته آماده یم څو کال وروسته افغانستان ته لاړې د تازه او مینوال مو وطنوال ډېر خوشحاله شول دا ستاسو په لیدو ولې خلک خوشحاله کېږي ولې وطنوال ډېر خوشحاله کېږي خو خدای ما له خو بیخي داسې خوند راکړ چې لاړم خپل وطن ته خپل هېواد ته چې هغه بل رنګ د احساس وي سړی خپل هېواد ته لاړ شي او
دا جاز کې چې زه وم دا خبره مخکې ما کړې وه د افغانستان کورونه ما ولید نو بیخي دا بدن داسې ولړزېږي چې دا زه افغانستان ته راغلم بېرته خپل وطن ته راغلم زه چې کله جاز کې کېناستم په دوبۍ کې نو یو نفر رانوته جاز ته نو هغه سره فامیل مو خپل نو زه چې ولیدم نو داسې شاک غوندې شو چې راشد او په دې تیاره کې تاسو ماسک نه و مخ ملوسو ماسک مه مچولی وم ماسک مه مچولی وم نو ما بیا ماسک لږ لرې کړ ورته سلام مې په واچول هغه باندې نو ما ته وایي ته ما چې ولیدې دا تیاره اوس بیخي بل رنګ ښکاري دا تیاره بیخي داسې ښایسته غوندې شو دا سفر دې مونږ ښایسته شو چې مونږ افغانستان ته هم ځو دا خو یو خوشحال دی خو چې ته هم ولیدې دا بیخي دا هر څه بدل شو لکه دا غونډه دنیا چې افغانستان ته راشي لکه هغه خبرې چې ما واورېدې نو ما ویل څومره مینه لري دا خلک لکه مونږ سره مونږ ته همیش دعاګانې کوو چې افغانستان له لاړم هلته چې څومره خلکو سره ما وکته لکه زه مخکې هم تللی یم افغانستان ته مخکې هم همدغسې هر ځای کې ګرځېدلی یم خو چې دا ځل لاړم د خلکو مینه بل رنګې وه په خدای شته ما بیخي ظلم نه کېده چې زه بېرته افغانستان نه راشم غوښتل مې چې څو ورځې نورې ما هلته تېرې کړم لکه څومره چې د خلکو مینه وه 2 ورځې وې ډېر لږ وخت و خو زه چې لاړم هلته هر چېرته چې ځم د خلکو مینه بل رنګې ده هغه بیخي د ما هغه ذهن کې لکه مخکې چې ما په افغانستان کې مخکې هم وخت تېر کړی مخکې به هم تلم راتلم خو دا ځل بیخي د خلکو مینه بل رنګې وه لکه بیخي زه یې راپرېښودمه نه چې ته بېرته لاړ شې نو ډېر یو خوندور سفر و خپل کور ته لاړم فامیل سره مو ولیده ډېر وخت وروسته کرکټ بورډ ته لاړو همدغسې نور څه کارونه وو او ټول نه خپل مور قبر ته لاړم هغه ډېر زیات مهم و د ما دپاره لکه 3 نیم کاله زه نه وم تللی او هلته تګ د ما بیخي زه هغه ذهني جوړ شوم هلته تګ ډېر ضرور و خو هماغه وه چې زه هغه مور قبر ته هم تلم همدغسې زه په مارکو بازار تېر شوم او بیا په غني خیلو بازار تېر شوم نو هلته زه خلکو لیدلی وم خو زه نه یم خبر شوی چې زه خلکو لیدلی یم او خلک هم پوه شوي وو چې دا راغلی مور قبر ته زه هلته چې لاړم 15 دقیقې ما نه وې تېرې کړې مور قبر سره چې خلک ټول راغله او بیا دیره کې ټول را خلک ولاړو شپې ماښام لمونځ نه وروسته دا موټر لایټونه یې لګولي وو نو ډېره لرې ده تقریبا مارکو بازار نه خو 1 ساعت لاره ده د اجرې ته نو زه چې هغه شوم هغه ځینې هم خلک راغله په دې چې د توره شپه ما لږ هم وګوري لکه داسې خلک هم وو چې صرف دا موټر هم وګوري چې کوم موټر کې ناست دی نو په خدای شته زه بیخي داسې شوم چې یاره زه خو باید بیخي د دې هېواد نه اوس لاړ نه شم بیخي یو کال تېر کړم چې د یو سره وګورم نو ډېر یو خوندور سفر و او په دې چې انشاءالله آینده کې لاړ شو بیا هم خپل هېواد ته دغه پوښتنه که بل رقم وکړم ولې دومره محبوب یاست تاسو خلکو ته ولې خلک دومره ډېره مینه درکوي درته زه هم دې شي ته کله کله ډېر حیران شم چې موږ به داسې څه کړي چې خلک دومره زیاته مینه موږ ته راکوي او دومره زیاته خو زما په نظر چې افغانستان نوم څنګه بدل شوی په تېرو څو کلونو کې کرکټ کې د لوبغاړي چې څومره پرفارمنس سره کړی دی زما په نظر افغانستان ته یو بل نوم ورکړ مخکې به چې د افغانستان نوم خلکو څنګه اخیسته او د کرکټ نه وروسته خلک یې څنګه اخلي او د خلکو ته خوشحالي د چا زړه خوشحالول چا ته خوشحالي ورکول زما په نظر دا خو ډېر سخت کار دی لکه د چا زړه ګټل د چا خوله باندې موسکا وې راوستل هغه اصلي موسکا د نړیوال جام نه دا ډېر سخت کار دی یو خو هغه صرف د چا خوشحالولو دپاره به سړی د خوله لږه موسکا کوي نه یو هغه زړه نه خوشحالېدل دي نو هغه خوشحالي هېواد ته ورکول زما په نظر د ټولو لوبغاړو ته کریډټ ځي چې دوی څومره خواري محنت کړی او وطن ته یې خوشحالي راوړې ده نو انشاءالله آینده کې به هم همدا هدف کوشش وي خو دوی نه پوهېږم موږ سره بل رنګې مینه لري لکه خلک مینه لري هر چا سره خو چې هر چېرته هم لاړ شي په خدای شته داسې خلک هم لیدلي چې هغه کس درته وایي چې په خدای که دې یو مانځه کې هم هېرومه ځوانه لکه موږ خبر هم نه یو موږ چېرته یو خلک موږ ته څومره دعاګانې کوه څومره موږ په هر مانځه کې موږ دعا کې یاد ساتي
نو ما به خیال نن سبا چا دعا اخیستل هم ډېر سخت کار دی لکه دعا اخیستل دا هم یو غټ نعمت دی مونږ ډېر زیات خوشبخته یو چې دغسې هېواد خلک مونږ ته دعا کوو او مونږ په هر لمانځه کې دوه کېناستو. د لوبو ترڅنګ په یو بل ډګر کې چې تاسو همیشه مخکښ رول لوبولی دی د خپل هېواد لپاره هغه د خیریه کارونه دي راشد خان بنسټ له لارې مثلا سیلاب چې راشي زلزله چې وشي یو بله بده پیښه وشي تاسو هغه اولو کسانو کې یاست چې غږ اوچتوئ دا اوس تازه مو په وطن کې د سیلاب ځپلو سره خپله شخصي مرسته وکړه د میلیونونو افغانیو دا کار په دې خاطر کوئ چې فکر کوئ چې تاسو ته د خلکو ډېره مینه درکړې اوس غواړئ چې بیرته تاسو دا مینه ادا کړئ؟ دا خو زما په نظر که هېواد هر نفر یې که په نړۍ هر ځای کې دا په هغه فرض ده چې مونږ خپل د دې خلکو سره لاس مرسته وکړو کله هم چې سخت راځي باید مونږ ودرېږو که زه ودرېږم نو همدغسې لس نور راوچتېږي چې زه هم ودرېږم که زه غلی شم نو لس نور هم غلی کېږي چې وروره پلانکي م چې نه دی کړی خو دا د مونږ ټولو فرض ده چې کله هم په هېواد کې یو داسې بده پېښه راځي باید مونږ ټول ودرېږو چې مونږ ونه درېږو نو بل هېواد خو څوک نه راځي چې هغه مونږ ته مونږ له لاس راکړي او مونږ سره ودرېږي نه هېڅ څوک هم نن سبا نه درېږي در سره تر څو چې مونږ په خپله یو بل ته لاس ورنه کړو که هر ځای کې که 1 روپۍ مې که 2 روپۍ 4 روپۍ 15 روپۍ خو که مونږ وکولی شو چې یاره د زړه نه وغواړو چې مونږ مرسته کړو او د زړه نه یې کړو او په دې کړو چې د هېواد دغه مشکلات چې راځي څومره هم چې مونږ کولی شو که مونږ ټول سره یو ځای شو نو دا مشکلات دومره ډېر نه دي که مونږ سره بیل یو نو بیا دا مشکلات ډېر زیاتېږي نو دا ټولو ته زما یو میسج دی چې کله هم بدبختانه خدای دې وکړي چې آینده په افغانستان کې دغسې پیښې نه راځي خو که بیا هم پیښه راځي دا نه چې احمد به اول راځي یا محمود به اول راځي نه څومره زر هم کولی شو هغه خلکو ته ځان ورسوو دا خلکو لاسنیوی وکړو ځکه مونږ ته خو دلته معلومات نه شي خو چې په ذهن کې راول شي کله کله چې مونږ په سوشل میډیا کې د خلکو عکسونه وګورو یا ویډیو وګورو چې کوم مشکلات دي نو بیا ته خپل ذهن لږ وجنګوي چې وروره په دې به اوس څه تېروي کورونه یې نشته خوراک نشته نو حتما به ته هغې خاطر لږ زر ډیسیژن اخلي چې زه باید زر ځان ورسوم دې خلکو ته که زه لږ وروسته ځان رسوم چې ورېږه پلانکي وکړه مړه زه یې نه کړم هغه م وکړه زه یې نه کړم نه که مونږ ټول یې کړو شاید مونږ ډېر زر رسېدګي وکړو دې خلکو ته دا کارونه څومره تاسو ته ارامتیا او سکون بخي؟ حتما ارامتیا او سکون خو وي خامخا چې ته کله هم یو نیک کار کړې نو حتما ستا ذهن هم ډېر ریلیکس یو سکون میلاو شي سړي ته نو خو زړه خفه مې ډېر زیات کله چې د خلکو ته وګورې او د دې مشکلاتو ته وګورې په خدای شته سړی ډېر خفه وي خو بیا خلکو ته ځان رسول هلته مرسته کول او دا خلکو بیا خبرې اورېدل نو بیا سړي ته لږ سکون ورکوي خو زما په نظر چې هر څوک دا کار کا همیشه په ژوند کې ډېرې خوشحالیانې راځي او دا ټولو ته یو میسج دی یو خاص چې کله هم داسې یو بده ورځ وي هغه نو باید موږ ټول سره یو ځای شو د خلکو که د هر ولایت کې که هر ځای کې افغانستان کې باید موږ مرسته وکړو او هغوی سره ودرېږو د کرکټ د باندې دا ستاسو د ژوند بل اړخ په دې باندې وګورئ اوس به بېرته لږ بېرته کرکټ ته راتاو شو کرکټ ته درنه شو د افغانستان په ټیم کې د محمد نبي غوندې یو سینر لوبغاړی هم شته چې تاسو ته د یوګانډا د ماتې کیسې هم کوي او تاسو خبر هم نه وئ تاسو غوندې یو ستوری هم شته چې بیخي یو نسل ته یې انګېزه ورکړې د لوبې او د هیلې او د اسحاق او ننګیال او د اتل غوندې ځوانان لوبغاړي هم شته دا د درې متفاوت نسل خو به ورته نه شو ویلی خو نسل به ډېر سره هغوی خو درې متفاوت برخې یا درې متفاوتې کټګورۍ دي دا درې واړه د کپټان په توګه
دا څنګه تاسو یو ځای کوئ صدیق اتل نبي او تاسو په خپله؟ خوشبخته مونږ په دې یو چې مونږ سره هغه سینیور لوبغاړي زه چې کوم وخت کې رالم هغه لوبغاړي وو دوی نه زده کړه او د دوی څومره زحمتونه چې وو هغه وخت کې چې افغانستان کرکټ دومره کرکټ نه و دوی څومره سختو حالاتو نه وتلي د افغانستان کرکټ یې دغه ځای ته را رسولی دی هغې نه وروسته دا د مونږ وظیفه جوړېږي چې مونږ هم افغانستان کرکټ اوس یو بل سټیج ته یوسو او همدغسې دغه نور لوبغاړي چې کوم ځوانان د صدیق شو ننګیال شو او اسحاق شو همیش ما دوی سره همدا خبره چې مونږ اوس دغه لوبغاړي تاسو چې کوم یې مونږ اوس مسؤلیت دوی نه هم زیات دی په دې چې دا کرکټ خو دې ته را رسېدلی خو دې ځای نه باید څنګه مخکې وړو همیش ما سره دا خبرې د دې لوبغاړو څومره ځوانان لوبغاړي چې مونږ افغانستان کرکټ څنګه کولی شو چې یو بل سټیج ته یوسو او خوشبختي دا نبي همیشه مونږ سره یي او د هغه ایکسپیرینس د هغه خواري محنت چې څومره کړی دی همیشه مونږ په ذهن کې ځان سره ساتو چې داسې نه چې افغانستان کرکټ مونږ ته داسې یو لاټري کې میلاو شوی چې دې ځای ته راغلی او بس افغانستان کرکټ ته یې ویښلی نه دا په ډېرو قربانیانو څومره هم چې سینیور لوبغاړي مخکې تېر شوي هغوی ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي او میاشتو میاشتو کور نه لري او خدای خبر هغې وخت کې پیسې وي نه وي څنګه حالات وو څومره سختونه زه خو کله کله کې هغه د دوی هغه ویډیوګانې ګورم هغه ډاکومنټري ګورم سوشل میډیا کې دا یوټیوب کې ګورم نو هغه سړي ته ډېر زیات انرژي ورکوي هغه هم پازیټیو انرژي ورکوي په دې چې اوس وګورئ چې هغه وخت کې د خلکو سره بیخي سهولت نه و دوی افغانستان کرکټ کوم ځای ته رارسولی اوس دا د مونږ مسؤلیت دی چې مونږ د افغانستان کرکټ اوس بل لیول ته ورسوو نو هغې دپاره چې په کار دی محنت خواري مخکې به چې هغوی 50-60% کوله مونږ یې باید 160% وکړو نو دا خوشحاله په دی چې څومره هم ځوانان راځي هغه خبرې ته غوږ نیسي هغه غواړي چې ښه شي هغه غواړي چې ورځ په ورځ ښه شي او لرې نه ده چې افغانستان کرکټ په یو بیخي چا سوچ کې هم نه اوس خو خلک دا یي چې افغانستان کرکټ خیر دومره نه ده چې په هر کنډیشن کې ښه وځلیږي خو زه په دومره باوري یم چې افغانستان کرکټ دومره دی چې هر هیواد ته په هر کنډیشن کې دوی ماتې ورکولی شي خو صرف دومره ده چې لږ وخت غواړي دغه ځوانان لږ عادت شي د انټرنیشنل لوبو سره په دې سټیج کې لږ داسې وخت تېر کړه هغې نه وروسته بیا دوی کولی شي چې په هر سټیج کې هر لوبډلې ته ماتې ورکړي دا د ځوانانو او د سټیج خبره مو وکړه داسې نه وایم چې د افغانستان کوم مشکل دی ټیم داسې کومه برخه ده چې تاسو فکر کوئ چې دغه برخه کې لږ نور هم کار په کار دی چې ډېر افغانستان کرکټ نور هم شي هره برخه کې مونږ ته کار په کار دی که هغه داسې نه چې مونږ سپین کې اوس ښه یو که نه اوس نور هم باید ښه شو دومره ښه شو چې بیخي بیسټ شو اوس ګوډ یو مونږ بیسټ شو نو زما په نظر یوازینی که مونږ په دې میډل اورډر کې لږه خواري نور هم وکړو او بیټینګ کې هغې نه وروسته بیا مونږ کولی شو چې یاره مونږ بیا یو داسې لوبډله شو چې بیخي قوي لوبډله شو خو هغې دپاره کار کول پکار دی هغه لوبغاړي داسې میډل اورډر داسې لوبغاړي چې هغه به ته جوړی هغه به ته لاندې سټیج نه جوړی هغه یو دم په نیشنل ملي لوبډله کې نه جوړېږي چې راشي هغه سره ته کار وکړې په یوه میاشت کې یا دوه میاشت کې هغه یو میډل اورډر بیسټ بیټسمین جوړ شي نه هغې دپاره به زمینه داسې چې انډر 19 نه به یو لوبغاړی باندې ته کار کړې چې دغه لوبغاړی په دې سټیج کې په میډل اورډر کې ډېر بهترین لوبغاړی دی نو دی کولی شي چې آینده کې افغانستان نماینده کړي خو هغه لوبغاړی به د لاسه نه ورکوي هغه لوبغاړي به بیا کار کړي همدغسې به لیفټ لوبډلې ته معرفي کړي ډومesټک کرکټ کې به ځان سره مصروفه ساتي نو هغې نه وروسته دی به یې کولی شي چې ملي لوبډلې ته یو تیار لوبغاړی ورکړي نو که دغه یو پروسه جوړه شي نو لرې نه ده چې افغانستان به یو دومره میډل اورډر بیټسمنان ولري چې هغوی بیا جای کولو به ستړي شي شته افغانستان کې ښه ډېر زیات شته ښه ډېر زیات استعداد شته خو صرف لږه توجه ورته وشي او هغه لوبغاړو باندې لږ کار وکړل شي کار مطلب چې هغوی ته دا معلومات وي چې زما آینده چې ده هغوی ته دا محسوسه شي چې وروره څوک شته چې ما خیال ساتي څوک شته چې زه په ذهن کې یم چې زه به د افغانستان آینده یم هغې دپاره پلانونه لارې اچول پکار دي خو څومره هم چې دا مخکې هم دا خبره ما کړې ده بیا هم کړمه
چې څومره زموږ ډومېسټک داخلي کرکټ زیات نشي دغه لوبغاړي بیا نشي کولی چې خپل ځان خپل استعداد وښیي خو دا لوبې چې زیاتې شي داخلي نو هغې نه وروسته ته بیا ډېر لوبغاړي تا ته بیا په لاس راتلی شي نو امید دی انشاءالله چې آینده کې اوس هم زیاتې دي خو چې دې نه هم زیاتې شي چې کال سر 12 میاشتو کې یا 9 میاشتې زموږ لوبغاړي مصروف وي ډومېسټک او دغه د ځوانانو یادونه مو وکړه دغه د یوګاندا د لوبې نه اوس چې کومه لوبډله ده د افغانستان یوازې نوي تاسو سره دی نور د ټیم ډېر بدل شوی دی او د دې اکثرت هغه لوبغاړي دي چې په لیګونو کې لوبېږي لیګونو څومره مرسته کړې ده افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده چې حقیقت خبرې افغانستان کرکټ کې د دې لیګونو مرسته ډېره زیاته ده هغه په دې هغه کوم چې دې ته پیسې میسې سیسټم هغه بېل اړخ دی خو کرکټ ته که وګورې د افغانستان کرکټ سره افغانستان کرکټ یې چینج کړی په دې دی چې دې لوبغاړو ته هلته سیسټم وګورې دلته پریکټس تمرین ټول نه مهمه خبره زده کړه ده چې مونږ خپل ځان وګورو چې مونږ څومره ښه یو څومره استعداد دی مونږ کې هغه کوچ سره هغه روزونکو سره مونږ وخت تېر کړو یوه میاشت یوه نیمه میاشت ورسره تېره کړې هغې نه وروسته ته بیا معلومات کېږي چې زمونږ لوبغاړو کې څومره ټالنټ دی اوس که مونږ افغانستان لوبې په کال کې 4 یا 3 ټوري نو که دوی دغه لیګونو کې مصروفه نه وي نو دوی خو ټول بیا په کور وي نو دوی که هلته کوالټي کرکټ که IPL کې که نور لیګونو کې بګ بیش کې یا دغسې ساوت افریقا لیګ کې ایمریټس لیګ PSL کې که دوی هلته لوبېږي نو د دوی کرکټ ښه کېږي نور هم ورځ په ورځ ځکه هغه کوالټي کرکټ دی هلته چې ته لوبېږي 2-3 میچه ترسره کوې هغه کراوډ کې هغه کنډیشن کې هغه لوبغاړي چې هغه به سبا مخالف لوبډلې په هېواد کې لوبږي په دې لیګ کې آلرډي ولوبوی ته چې کله ملي لوبډلې ته راشې نو ستا ذهن کې آلرډي هغه پکچر وي چې وروره دې لوبغاړي سره ما دا کرکټ کړی دی دومره ښه دی دې ځینه کمزوری دی دې ځینه سټرانګ دی مونږ کولی شو چې د که بولینګ کې که بیټینګ کې څنګه مخنیوی ونیسو نو هغه میسج لوبډلې ته راوړل ډېر مهم دی نو زما په نظر هغه میسج هلته کیدای شي چې کله ته په لیګونو کې ولوبېږي هلته څه تجربه ترلاسه کړې نو دا ظاهره خبره ده چې لوبغاړي کرکټ څومره چې کرکټ ډېر کا دغه کرکټ ښه کوي څومره چې زیات لوبېږي دغه کرکټ ښه کوي نو اوس خو انټرنیشنل دومره نه وي چې ته کال سره مصروفه یې خو چې لیګونو کې مو سره مصروفه شي نو بیا ته کولی شي دا کرکټ زر تر زره ډېر اوچت لاړ شي دا خو د لیګ ګټې شوې کله چې د لیګ نه ملي ټیم ته راځئ خپل هېواد ټیم ته راځئ مسؤلیت دا بار دا ریسپانسیبیلیټي فرق کوي ډېر زیات فرق کوي لیګ کې خو داسې وي چې هلته دومره سړي باندې پریشر نه وي خو دې ځای کله چې خپل وطن نمایندګي کړي هغه بېل پریشر وي او ډېر د فخر ځای وي چې کله ته خپل هېواد نمایندګي کړي دا میلیوناو خلکو کې چې ته راځې او خپل وطن نمایندګي کړي دا وړه خبره نه ده دا ډېره غټه خبره ده ته مونږ ډېر خوش قسمته یو چې مونږ هغه لوبغاړي یو چې وطن ته خوشحالي ورکړو د خلکو یو خوشحالي او سبب ګرځو نو همدې خاطر مسؤلیت هم لږ زیات شي نو اوس زیاتره لوبغاړي اوس لږ عادت شوي دي دې مسؤلیت سره خو بیا هم چې لیګ کې سړی پرفارمنس ونه کړه نو سبا بل میچ بل ورځ بل میچ بل ورځ بل میچ میاشت کې ته 18 میچ خو هېواد دپاره ته 2-3 میاشتو کې 2-3 میچ نو څه چې 2-3 کې ونه کړې نو بیا هغه کیسې هم درپسې جوړې شي لږې نو مسؤلیت یې به دي چې غونډ هېواد درته ګوري غونډ هېواد نمایندګي کړې ته وطن ریپرزینټ کړې نو ډیفینټلی دغه یې ډېر وي چې سبا د افغانستان لوبه وي که نن څو بجې ویده کېږي ارام خوب کوي او تشویش د ذهن کې د کپټان په توګه مخکې به ډېر زیات و خو اوس نه وي اوس خوب خو ډېر زیات مهم وي او زما په نظر که ډېر ته سوچ وکړي چې یاره سبا به چې کېږي چې به نه کېږي لوبه به بایلو ګټو به یا ما پرفارمنس به څنګه وي زه به ښه لوبه کړم خرابه لوبه کړم دا به مخکې ذهن کې خو اوس دومره ذهن کې نه وي زما په نظر چې څومره هم سړی ځان ریلیکس وساتي او مینټلی ریډي اوسي سټرانګ اوسي
نو هغه بیا کولی شي سبا هم ښه وځلیږي او ښه پرفارمنس ترسره کړي. که ځان باندې ډېر زیات فشار واخلې او سوچ ته یې بیا د خوب هم نه وي او ریکوري هم نه وي، نو زما په نظر بیا همدغه شاید درته سبا مشکل جوړېږي. مشکل جوړوي.